دا پوښتنه در سره حتما شته چې څنګه یو کامیاب بریالی او خوشبخته انسان شمه. څنګه هر طرف ته چې زما دروازې می پر مخ خلاصيږي، هر کار ته چې لاس چو مغه کار می وشي، دروازې می پر مخ نه وي تړل شوی. یو مشوره درته لرم، یو خبره عمل پرې وکړه، ان شاء الله چې د ټول ستونزې به د هواري شي او یو کامیاب انسان بشي. لمونځ کوه 5 وخته، کوشش کوه چې په جمع وکړي. لمونځ الله پاک سره ستا رابطه ډیره نږدې کوي. تر کلمې وروسته لومړی فریضه لمونځ دی. دومره ضرور دی لمونځ چې حتی په بستره کې پروت دی، د مرګ په حالت کې، د مرګ په مرض باندې پروت دی، په اشاره به لمونځ کې د حد پورې جدي دی. هغوی چې لمونځ نه کوي د توفیق دروازې، د مرستې دروازې پر مخ تړل کیږي. که غواړي د خوشبختی او سعادت دروازې د پر مخ باندې خلاص شي، لمونځ کوي. یوازینۍ لارې همدغه ده، لمونځ مه پرېږده. پخواني انسانان موږ او تاسې همیشه دا پوښتنه راسره څنګه بریالي انسانانو، څنګه ټول کامیاب او هر کار چې دوی غوښتو. زرګونه جلده کتابونه لیکل شوي دي. ځینې علماو داسې کتابونه لیکلي چې د دوی په ژوند باندې تقسیم کې ناممکنه ده چې تصور وکړی چې دا به د کس لیکلي. دا توفیق څنګه وو؟ ځکه چې دوی به د جمع په لومړي صف کې ولاړو. دوی څنګه داسې بریالي انسانانو چې تاریخ ساز او تاریخ کې نمونه ځلانده دي، ځکه چې دوی د جمع لومړی صف نیولی او هر لمونځ به یې په جمع باندې و. تکبیر اولا د جمع لومړی رکعت د دوی نه قضا شوی. ته هم که غواړې یو خوشبخته انسان اوسې چې هم دنیا او هم آخرت وګټې، لمونځ کوه. لمونځ مه پرېږده، په هیڅ صورت کې مه پرېږده. همدا اوس پاڅېږه، نیت وکړه چې لمونځ کوم.